هغه څلور غلطیانې چې یوټیوب چینل مو خرابوي. د یوټیوب ویډیوګانې مو نه سجست کیږي، یعنی نه به پیشنهاد کیږي، ویډیوګانې به مو لږ لیدونکي لري او سبسکرایبر به مو نه زیاتیږي. یعنی د یوټیوب الګوریتم به نور ستا مرسته نه کوي چې ستا ویډیوګانې نورو کسانو ته پیشنهاد کړي. حتی داسې حالت به راشي چې د یوټیوب نه به مو زړه تور شي او په شا به شئ، سره له دې چې تاسو به په میاشتو زحمتونه ایستلي وي، ویډیوګانې به مو جوړې کړې وي، وخت به مو ضایع کړی وي، خو بیا به هم خپلې موخې ته ونه رسیږئ. السلام علیکم، زه فضل باری ریان. نن غواړم هغه څلور غلطیان درته په ګوته کړم چې له وجې ستاسو یوټیوب هیڅ پرمختګ نه کوي، یعنی نه سبسکرایبر اخلي او نه به ستاسو ویډیو زیات لیدونکي لري. لومړی غلطي: سمه موضوع نه ټاکل. یعنی تاسو داسې ویډیوګانې جوړوئ چې موضوع خلکو ته د خوښې وړ نه وي او خلک نه غواړي داسې ویډیوګانې وګوري، ځکه دوی ته هیڅ دا موضوع اړینه نه ده، نه تفریحي ده، نه کومیډي ده چې دوی وخندوي، او نه کوم اړین معلومات شته چې دوی یو څه ترې زده کړي، او نه داسې څه شته چې د دوی پوښتنو ته ځواب ووایي. هڅه وکړئ د خپلې سیمې، خپلې ژبې اړوند داسې موضوع وټاکئ چې خلک یې مینوال وي او یا هم خلک یې په اړه په یوټیوب کې سرچ کوي. دویمه غلطي: د ویډیو کیفیت مو خراب وي. یعنی نه مو غږ سم واضح وي چې خلک پرې پوه شي، او نه ستاسو د ویډیو تصویر سم وي چې خلک یې واضح وویني. مهمه نه ده چې تاسو باید یوه پرمختللې کامره ولرئ، یا کانون کامره او بله او بله بله. د ویډیو لپاره ستاسو موبایل هم سم دی. یوازې هغه څه چې ستاسو د ویډیو کیفیت سموي هغه لایټنګ دی، باز ستاسو مخ ته کافي رڼا وي. او بل هڅه وکړئ چې کم تر کمه ویډیو مو HD وي، او یا هم که تاسو له هغو پروګرامو څخه استفاده کوئ په موبایلو کې چې په هغې باندې ایډیټنګ کوئ، ویډیوګانې پرې جوړوئ، مثلا له کپ کټ څخه. نو کله چې تاسو ویډیو جوړه شوه او غوښتل مو چې سیو یې کړئ، نو د کپ کټ په دغه ځای کې تاسو دا 1080 پې انتخاب کړئ. که مو کامره هم پرمختللې وه او د ویډیو کیفیت مو هم بیخي زیات و، نو دا 2K او 4K هم انتخابولی شئ. دې سره به مو کیفیت نور هم زیات شي. خو کله مو چې د موبایل له کمرې ګټه اخیستې وي، نو بیا دا 1080p انتخاب کړئ. دا په اتومات ډول هم انتخابي دوستانو، هیڅ حاجت نشته چې تاسو انتخاب کړئ، یوازې دې ته پام وي که بل چا ګوتې کې وهلې وي یا څنګه، مقصد 1080 یې کړئ. نور په دې نورو شیانو یې خیر ګوتې مه وهئ، نو دې سره به تاسو د ویډیو کیفیت ښه شي. داسې نور کې پروګرامونه هم شته په موبایل کې چې په هغې باندې ایډیټنګ کوئ، ویډیوګانې پرې جوړوئ. خو بهترین پروګرام چې ما خپله ویډیوګانو کې جوړوم هغه کپ کټ دی. ډېر اسانه هم دی، ډېر شیان هم لري، ډېر اپشنونه لري. ویډیوګانې قسم کې جوړولی شئ. په دې کې تاسو کولی شئ چې غږ هم صاف کړئ، اضافي غږ، اضافي مزاحم غږونه هم ترېنه لرې کړئ. ډېر کارونه کولی شئ. دې په اړه به هم خیر زه بیا ویډیو جوړه کړم. درېیمه غلطۍ: سم عنوان او سم ټامنیل نه انتخابول. که مو عنوان د موضوع اړوند نه وي، یا داسې څه مو لیکلي وي چې خلک سم پرې پوه نه شي، او نه مهمه موضوع ورته ښکاري، نو دا هم یوه غلطۍ ده. او بل ټامنیل یا مو بیخي نه وي انتخاب کړی، دا بیا بیخي غټه غلطۍ ده چې تاسو ټامنیل بیخي نه وي لګولی، او که مو انتخاب کړی وي نو لیدونکي نشي جذبولی، یعنی لیدونکي دوی ته نه هڅوي چې دا اوکې کړي. د ټامنیل او عنوان په اړه یا ټایټل په اړه ما تاسو ته په تیرو ویډیوګانو کې معلومات درکړي وو. همدارنګه ټامنیل، عنوان، ټاګ لګولو دوی د اهمیت په اړه مې معلومات درکړي وو. که چا نه وي لیدلی کولی شي هغه ویډیو وګورئ. خو تاسو دلته خلاصه ده چې تاسو یو ښه ټامنیل انتخاب کړئ. ډېر خطونه مه لیکئ په ټامنیل کې چې ډېر بیروبار کې جوړ شي. یو واضح کلمه، یو واضح جمله کې ولیکئ چې خلک سمدلاسه سترګې په بسته جمله ولګي او خلک دې ته وهڅول شي او دا وکړي، کلیک پرې وکړي، تاسو ویډیوګانې وګوري. څلورمه غلطۍ: سکیجول مو نامنظم وي، یا په ټاکلي وخت ویډیو نه اپلوډ کوئ. کله یوه ورځ وروسته، کله یوه اونۍ وروسته، او کله یوه میاشت وروسته ویډیو اپلوډ کوئ، او کله مو څو میاشتې ویډیو نه وي اپلوډ کړی، چې له دې سره الګوریتم تاسو د یو جدي کس په توګه نه پېژني، او د ویډیوګانو لیدونکي مو ورځ تر بلې کمیږي او سبسکرایبر مو بیخي نه زیاتیږي. تاسو پوهیږئ یوټیوب یوازې د هغو کسانو ویډیوګانې پر مخ وړي او سجست کوي چې پوه شي دا کس جدي دی. یوټیوب خپله وایي زموږ جدي کسان پکار دي. که جدي نه وئ او د سکیجول مطابق ویډیو نه اپلوډ کوئ، نو پرمختګ نشئ کولی. کوشش وکړئ په داسې وخت کې بیا ویډیو اپلوډ کړئ. مثلا ځینې کسان د لماښامه زیات کوي، د لماښام ماسخوتنه خلک لیدونکي زیات لري، خلک خوشې وي، د ورځې په کارو مصروفه وي. تاسو هم هڅه وکړئ د لماښامه
بیا که یوه ورځ وروسته هم کول 2 ورځې وروسته هم کول د ماښامه یې اپلوډ کوئ. تاسو هڅه وکړئ په اونۍ کې کم تر کمه 2 یا 3 ویډیوګانې اپلوډ کړئ. که په اونۍ کې یوه ویډیو اپلوډ کوئ نو تاسو باید دا کار هره اونۍ وکړئ، یعنی هره اونۍ به یوه ویډیو خامخا اپلوډ کوئ. دوستانو اوس که دا 4 غلطیانې یا په دې 4 غلطیو کې یوه اشتباه هم کوئ نو خپله اشتباه مو اصلاح کړئ او هیڅ کله مه پر شا کیږئ. دا واورئ چې یوټیوب ډیره حوصله غواړي. تاسو شاید په لومړیو کې کم لیدونکي ولرئ او سبسکرایبر مو زر نه پوره کیږي، زر نه زیاتیږي. تاسو خپلو ویډیوګانو ته دوام ورکړئ، خپلو ویډیوګانو جوړولو ته دوام ورکړئ، اپلوډ کوئ. یو وخت نه یو وخت به ستاسو ویډیوګانې پر مخ لاړې شي او حتی کیدای شي ستا په ویډیوګانو کې ځینې وایرل شي او نوي لیدونکي او سبسکرایبر به پیدا کړئ. ځینې داسې ویډیوګانې وي په لومړیو کې خلک اپلوډ کوي، ځینې یوه دانه کې وایرل شي حتی د یوه دانه 1000 سبسکرایبره ورته پیدا کړي دي یا 500 سبسکرایبره ورته پیدا کوي، 3000 2000 واچ ټایم ورته پیدا کولی شي. یعنی تاسو هم مه ناامیده کیږئ. اوس که تاسو مطمئنه چې دا 4 غلطۍ هم نه کوئ او د ویډیو موضوع مو هم سمه ده، عنوان او تامنیل مو هم سم انتخاب کړی دی، نو تاسو ته پکار ده چې یوازې حوصله وکړئ. ستاسو ویډیوګانې به حتما مخ ته ځي، د الګوریتم به درته پام کیږي، ځکه هر غټ یوټیوبر چې تاسو اوس وینئ غټ یوټیوبران دي په لومړیو کې داسې وو، همداسې سبسکرایبر یې کم وو، د ویډیو ویوز یا لیدونکي یې کم وو، چې په میاشتې لیدونکي نه لرل او سبسکرایبر یې ډیر نه لرل، خو حوصله یې کړې وه او ځان یې دې ځای ته را رسولی چې اوس په میاشت کې په زرګونه ډالر عاید لري. که تاسو بیا هم کومه پوښتنه لرئ، پیشنهاد لرئ، په کومنټ کې را سره شریکه کړئ، زه به تاسو پوښتنو ته حتما ځواب درکړم دوستانو. او که زما معلومات مو خوښ شوي وي نو ویډیو در سره لایک کړئ، بې لایکه نو مه تېرېږئ دوستانو، ځکه زه هم پوه شم چې دا معلومات مې ښه معلومات وو، زه به وهڅول شم همداسې معلومات به نور هم تاسو ته وړاندې کړم. او که غواړئ چې زما نور ګټور معلومات له لاسه ورنه کړئ نو زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ دوستانو. کله چې تاسو د ما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د ما نورو ویډیوګانې به هم تاسو ته پیشنهاد کیږي، په موبایل کې به په نوټیفیکیشن کې درځي چې دې کس بله ویډیو هم اچولی. حتی که تاسو د یوټیوب په اپلیکیشن کې هم نه یې ننوتلي، که یوټیوب ته داخل شوي هم نه یې، تاسو ته به هلته یوازې تاسو که ډاټا لګېدلې وي تاسو ته په نوټیفیکیشن راسي چې دې کس فضل باري ریان د فضل باري ریان په یوټیوب چینل کې نوې ویډیو اپلوډ کړې ده، اچولې ده، نو تاسو به اولین کس یې چې هغه ګورئ. ښه وخت.